بي سي د پښتو خپرونه ده چې په لاندو څپو 19 25 140 او منځنۍ څپه 212 مترو باندې خپرېږي. د بي بي سي د پښتو خپرونو درنو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ او د 1991 کال د مې د میاشتې 5مه نېټه ده چې د 1480 هجري شمسي کال د سویې د میاشتې د 15 نېټې سره سمون خوري. دلته په لندن کې د مازدیګر په اوکن 5 بجې او په افغانستان کې د ماښام په اذان د 8 بجې او په پاکستان کې د ماخستن په احکام 9 بجې دي. د دې ارغنداوۍ او زما ملګري ستاسو په خدمت کې حاضر یو او خپل پروګرام وړاندې کوو. نړۍ دا وخت په سر کې د خبرونو لنډیز. په بنګلادیش کې د تېرې هفتې د تباهو د تادیاتو لپاره د طالبانو د کمي په هکله وروسته زیات اختلاف دی. په جنوبي هند کې نن په ګلابري سیند کې د کښتۍ ډوبېدو سره 40 تنه وژل شوي دي. په خلیج کې خارجه وزیرانو د جنګ نه په وروستو ورځو کې د منطقې د مستقبل په هکله خبرې اترې شروع کړې. د نړۍ دا وخت په پروګرام کې به د نورو موضوعګانو څخه علاوه د بنګلادیش د توپان په هکله راپورونه، په کشمیر کې د بشر د حقوقو د سازمان راپور او وروسته به د مجاهدینو په موقت حکومت کې د کورنۍ چارو د وزیر مولوي خالص د استعفا خبرې اورول کېدای شي. خو لومړی جعفر علي خان او د خبرونو تفصیل. په بنګلادیش کې چې امدادي کارکوونکي څنګه تېرې هفتې طوفان د لاسه په سلګونو زرګونو بېکاره شوو خلکو د امداد کولو په کار کې لګیا دي لاس کوي، نو د دې ډول تباهو د تابع کولو لپاره د تیارانو د کمي په هکله اوس په زیات اختلاف دی. هلال احمد وایي چې د کال 1988 راهیسې هېڅ حکومت هم د طوفانه د صدمو بچ کولو ځایونه نه دي جوړ کړي. سره دې چې طوفان هر کال تقریبا راپېښېږي او د نفوس یعنې آبادۍ د 3% نه کم کولی شي چې د صدمو پناه کولو ته کل وکړي. حکومت وایي چې په طوفان کې لږ نه لږ 6,000 کسان مړه شوي دي. ځینې د ټول نه په تازه خبر کې وایي چې د هند د پولې نږدې چټګان په غریزو سیمو کې 95% عمارتونه تباه شوي دي. بنګلادیش بیا د ټول بین المللي امداد لپاره اپیل کړی دی. د پاکستان صدر اعظم ښاغلي نواز شریف په بنګلادیش کې د ټول نه په بدو ځپلو سیمو کې دوره شروع کړې ده. دلته د بنګلادیش د صدر اعظمې بیګم خالده ضیا په هوایي ډګر غلی وي او د طوفان نه پس د بنګلادیش ولس سره د خپل حکومت خواخوږي ښکاره کړه. ښاغلي نواز شریف ځان سره د امدادي څیزونو یوړله چې پکې داروګان شامل دي. پاکستان مخکې په زرګونو ټنه بوریه او تنبان لېږلي دي او په امدادي کار کې د لاس کولو لپاره وحید لیکابسري ورکړی دي. په پرتکۍ راغبه فرید صاحب هم په بنګلادیش کې د تباهۍ د سیمې دوره کوي. د بشري خواخوږۍ د کارونو د فرانس وزیر ښاغلی باغنار کوشناک نن د 2 ورځو په دوره د بنګلادیش مرکز ډاکې ته ورسېده چې طوفان وروسته د هېواد د حاجتونو جاج واخلي. ښاغلي کوشناک وایي چې د هېواد په دې غمناک حالت ډېر زیات فکرمند دی، خو دوی چې دا ویل لا ډېر زر دي چې دا هېواد سره تباهۍ نه د راسر کېدو لپاره به د لاس کولو لپاره فرانس څه کوي. د فرانس حکومت تر اوسه بنګلادیش ته د $80,000 ورکولو لوس کړی دی چې ورسره د اوبو صفا کولو په شیانو اخیستو کې لاس وکړي. په سریلانکا کې پوځي مامورین وایي چې یوه کښتۍ چې پکې چاودونکي مواد وو د سریلانکا یو بحري بیړۍ سره په ډغره ورغله. دې سره 15 مالګان وژل شوي او لږ نه لږ 15 زخمي شوي دي. مامورینو وایي چې دا حمله کامل باغیانو د کفن په سر تړلي عمل په حیث کړې وه. په کښتۍ کې 14 کسان هم ګڼل کېږي چې وژل شوي دي. چاودونکو موادو په بیړۍ کې سورې وکړ څنګه چې دا د سریلانکا د شمالي سمندري غاړې نه بیرته په پینټرو پوینټ کې بیرته لنګر اچولې ولاړه وه. یوه کښتۍ چې پکې هندوان زایرین ډک باچاق سواره وو
نن په جنوبي هند کې ډوبه شوه او ورسره د څلوېښت زیات کسان ووژلی شول. پولیس وایي چې په کښتۍ کې د 80 نه زیات مسافر وو چې هغه د توانه 2 چنده وو چې هر کله دا په اتر پردیش ایالت کې د راجا مانزرې ښاري سره نږدې په ګوداوري سیند کې واوړېده. د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو هېوادونو خارجه وزیرانو په کویت کې خبرې اترې شروع کړې دي چې د خلیج د جنګ وروسته په منطقه کې په امنیتي بندوبست بحث وکړي. د قطر خارجه وزیر د شروع اجلاس ته وایي چې په کویت د عراق قبضې د منطقې د دفاعي نظامونو کمزورۍ په ګوته کړي دي. خبریالان وایي چې د کویت د ازادېدو نه وروسته 2 میاشتې نه زیات وروسته د خلیج هېوادونو تر اوسه په دې اختلاف لري چې آیا باید د اختلاف قواوې دې په آینده امنیتي بندوبست کې لاس وکړي او آیا نور منطقیز قدرتونه لکه ایران دی باید برخه واخلي. د امریکا دفاع وزیر ښاغلي چیني د خلیج په دوره نن وتونکی دی. جمهور رئیس بوش پرون په کیمپ ډیویډ کې د منډو وهلو له وروستو د ناروغه محسوس کولو نه پس په واشنګټن کې یو روغتون کې تر نګرانۍ لاندې ساتل کېږي. ډاکټرانو د زړه درزکي فرق ولیده. د سپینې ماڼۍ ویاندوي چې جمهور رئیس بوش څوک چې 6 کلن دی په ارام دی په تبه دی. د وی داسې علاوه نشته چې جمهور رئیس باندې کوي د زړه د ناروغۍ حمله شوې وه. د جمهور رئیس د میرمن بابرا بوش وایي چې دی لکه د ماشوم اوده شوی و. ښه روغ ښکارېده، هېڅ درد یې نه ښکارېده او نه د ستومانۍ څه علامې ښکارېدې. د افغان موقت حکومت داخله وزیر ښاغلي محمد یونس خالص استعفا ورکړې ده. وایي چې دی ګڼي چې په پاکستان کې د اختلاف ملګري په سازشونو کې اخته وو. د رایټرز خبري اژانس مطابق د موقت حکومت 2 ملګري افغان وزیران د افغانستان صدر نجیب الله او پاکستان کې د شوروي سفیر سره په جلا توګه پروتوکول کولو تورن کړل. ښاغلي خالص وایي چې دوی خپل حزب اسلامي ګوند د چریکي تنظیم نه وباسي، خو د زیاته کړه چې دا به د سازشونو په بنیاد څه فیصلې نه مني. یو قانونپوه څوک چې د پاکستان د حزب مخالف د مشر بېنظیر بوټو د خاوند وکیل دی وایي چې دوی د بانک د پیسو خپل کولو د تورونه بری شوی دی. قانونپوه ته ښاغلي آصف علي زرداري بری کېدل یو لویه فتح وبلله، خو دوی د بند نه دی ادا کړی شوی ځکه چې د بانک د پیسو خپل کولو او تښتولو او قتل نورو تورونو سره مخ دی. د پاکستان صدر اقتدار د غلط کار اخیستو او بل رشوتونو د ظلم نه پس تېر کال د بېنظیر بوټو حکومت مات کړ. په خپله بېنظیر بوټو هم یو شمېر تورونو سره مخ ده. په تېره هفته کې د جګړو را برسېره کېدو نه وروسته د جنوبي شوروي جمهوریو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ برابر تاریخوالي جاري دی. د ارمنستان په مرکز یریوان کې د شوروي ټلویزیون او اخبارچیان وایي چې د پولې په یو سیمه په لبارۍ کې 30 تنه وژل شوي دي. آذربایجان وایي چې ارمنستان دا کوشش کوي چې آذربایجان په سیمه خپل مضبوط سرحدونه قایم کړي. د بي بي سي د مسکو خبریال وایي چې دا ګران دي چې کره کړی شي چې د منطقې خبرونه کوي اختیار دي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د نړیوال پروګرام او دا هم زموږ د پروګرام لومړۍ موضوع د بېوزلو د لاسنیوي مرسته کوونکې مادر تریسا او د پاکستان صدراعظم نواز شریف په بنګلادیش کې د هغو سیمو څخه لیدنه کتنه کوي کوم چې سیلاوونه او طوفان سخت ځپلي دي. د 120,000 څخه ډېرو خلکو په دې طوفان کې خپل ژوند د لاسه ورکړي او بېساري نور تاوان رسېدلی دی. دا هم د نورو معلوماتو سره یو ځای د ډاکیا څخه د همفري هکسلي راپور. په بنګلادیش کې هر کال طوفان منځته راځي، ولې د دې طوفان خرابې او تاوان بېساري دی. د مرستې سازمانونه سخت خوابدي دي او وایي چې په تېرو 20 کالو کې هېڅ پاملرنه نه ده شوې تر څو خلک د دا ډول تراژیدي تاوان څخه وژغوري. د سره صلیب ټولنه وایي چې په 1978 کال څخه راوروسته هېڅ یو حکومت خوندي ځایونه جوړ نه کړل تر څو خلک په همداسې حالاتو کې وژغوري. خلک په دې سیمه کې یو ځل بیا بوخت تر څو خپل کورونه ودان کړي، ولې کېدای شي چې یو ځل بیا طوفان منځته راسي. په تاوان شویو ځایونو کې د هند پولې ته نږدې چټاګان سخت ځپل شوي دي او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې څومره خلکو به خپل ژوند د لاسه ورکړی وي.
دا د همفري هکسلي راپور. اوس هم د بنګلادیش د طوفان د تاوان په هکله د برټانوي مطبوعاتو لیکنې او تبصرې. په بنګلادیش کې د طوفان په هکله نن د یکشنبې په ورځ د برټانیې په اخبارونو کې پوره تفصیلونه ورکړي دي. سنډے انډیپنډنټ، سنډے ټایمز او ابزرور اخبارونو خبریالانو په خپله باندې دغه په طوفان باندې تباه شوې سیمه لیدلې ده او د هغه ځای د تباهۍ حالات یې پکې بیان کړي دي. د سنډے ټایمز ښاغلی ایلن میلز وایي چې په دغه طوفان کې د مړو صحیح حالات په هیڅ شري معلوم نشي، خو په سرکاري توګه د پرونه پورې چې کوم معلومات لا ترلاسه کړی شوي دي هغه دا چې قریبا 2.5 لکه کسان په دې طوفان کې په حق رسېدلي دي. ایلن میلز په خپل راپور کې وړاندې وایي د کومې پورې چې د بچ کولو کم کوششونه عوامي او پوځي محکمې کوي د دغه ځای حالات د دغو محکمو د قابونه بهر دي. هغه وړاندې وایي چې حتی په دې موجوده وخت کې د هلیکاپټرو ضرورت دی او کومې هلیکاپټرې چې هلته موجودې دي په هغې کې نیمې د کار دي او باقي نیمې بېکاره دي. ښاغلی ایلن میلز د وړاندې د طوفان نه د بچ کېدو د سرپناه متعلق مختلفې خبرې کوي او وایي چې د طوفان نه د بچ کېدو کوم پناهګاهونه هلته جوړ شوي وو هغه ډېر ښه او کامیاب دي. وړاندې وایي چې کوم حکومتونه په بنګلادیش کې وړاندې تېر شوي دي هغو د بدو رشوتونو، بېکارۍ او د انتظامیې د چلولو په نه پوهېدو په سبب هغو نور پناهګاه د هېواد په نوره سیمه کې هډو نه دي جوړ کړي. که چېرې نورې موجوده مسلې سړی راولټوي نو ایلن میلز وړاندې په دې حقیقت باندې پوه دی چې تېر شوي حکومتونو قریبا 140 پناهګاهونه د کال 1980 را په دې خوا د جوړېدو کوشش کړی و او باقي 2 چې کوم سور صلیب جوړ کړي کافي بدناموسه خبره ده. د سنډے انډیپنډنټ په اولنۍ صفحه باندې یو عکس چاپ کړی دی او هغه عکس د هغو مړو خلکو دی د کومو چې څوک وارثان نشته او پرون را په دې خوا په چټګان کې مړه پراته دي. په یو بله مقاله کې ښاغلی کارل والډن هم په دغه اخبار کې لیکي چې د امدادي خلکو د وینا مطابق په دې موجوده وخت کې هلته د څه سامان ضرورت نشته ولې چې په سامان راتلو باندې به هوایي ډګرونه بند شي. هلته اوس ضرورت د وړو د ربړ د کښتو، د غټو هلیکاپټرو او د ښه تربیت شوي کارکونانو او د ټول نه زیات د پیسو ضرورت دی. ښاغلی پیټر هیلمور په ابزرور اخبار کې د امدادي چارو متعلق لیکي هغه دا چې په بنګلادیش کې امدادي چارې هډو پوره نه دي. هغه وړاندې وایي چې هلته د ضرورتمندو لپاره دوايانې نشته او د څښو د اوبو دپاره چې کومې ګولۍ دي په هغې باندې هدایت په انګریزۍ باندې یې لیکلي دي او خلک د هغې په استعمالولو باندې نه پوهېږي او د تګ راتګ دپاره هېڅ ذریعه نشته. هغه وړاندې وایي چې په ډاکا کې دوکاندارانو د ضرورت د اشیاو قیمتونه زیات کړي دي خو په نورو ادارو باندې هم اعتراضات شته ولې چې د ابزرور په یو راپور کې ښاغلی جارج فورکس کوم چې د اخبار یو مشر ترجمان دی وایي چې د برټانیې حکومت د بنګلادیش د طوفان زدګانو د امداد په هکله فیصله ترې نه کېږي ولې چې تر اوسه پورې د برټانیې حکومت د 45 لکو پونډو د امداد د ورکول اعلان کړی دی. اخوا د اسیا د څارنې په نوم د بشر د حقوقو سازمان په خپل راپور کې د هند حکومت او کشمیري بېلتون غوښتونکي په جمو او کشمیر کې په زور زیاتي او د بشر د حقوقو په سرغړونه محکوم کړي دي. دا سازمان وایي چې پر ملکي خلکو بې موجبه حملې شوي دي. دا هم د نورو معلوماتو سره یو ځای د کریس هاټن او نیک نیوجنټ راپور د هغه څه 200 غیر قانوني ناحقه معلوماتو په هکله بیانونه چې هغه د ایشیا وايي د ډلې ټاکنې د 100 پاڼو په ریپورټ کې شامل کړي شوي دي دا چې کشمیر د محاصرې لاندې بلل کېږي. دا د 1990 د جنورۍ راهیسې د مودو د پیښو په باره کې کوم چې د هند په شمالي ایالت کې د سپورشان د موخو د یوې چاودنې په جواب کې امریکا قواو سخته انتقامي کاروایي وکړه. ایشیا واچ امنیتي قواوې په هغې بې وسله والو خلکو په ډزو کولو تورن کوي چې په مظاهرو کې برخه اخیسته. دا وایي
کور په کور تلاشي وشوه چې په هغې کې سالمې ټبرې وهلې او ډکولې شوې دي. دا ښځو بېجابي شوې ده او د هغوی کورونه تباه کړه شوي دي. واش د هند حکومت د هغې څه په کولو وغنده چې دا یې په کشمیر وادۍ کې د دهشتګردۍ قصداً مبارزه بلي او واکمن د ټوپک د شپېلیانو له کار اخیستو په حق کې د امن او امان د قانونه لاسپکر شوي دي. خو د بشري حقوقو تنظیم کشمیریانو د ټوپکو ننګیالو هم اعتراضونه کړي دي. دا وایي چې دوی د لوړې په فیصلو خلک اعدام کړي دي، خاص په سلام مقصد قتلونه یې کړي دي او بې درېغه ګرنېډونه او بمونه په عامو ځایونو کې پکار کړي دي. په جامع ریپورټ کې په اخر کې یو شمېر سوالونه شوي دي. اصل یو دا دی چې د هند حکومت د پوځ او امنیتي قواوې د هغوی د امنیت په سر جواب ورکولو ذمهواري وګرځول شي. ایشیا وایي چې داسې کولو کې په اطلاعاتو وعدې کې د بېلتون خوښو جذبات برنامه کړي او د جمهوري په قانونولو امن کار کولو میزونه جوړولې دي. په ریپورټ کې د هند حکومت ته ویل شوي چې په وعدې کې د نفوذ په هکله یا غیر قانوني حتی وزیرو په هکله دا ټولو خبرونو په لړ کې دی آزاد کمیسیونونه قایم کړای شي. دا حکومت ته وایي چې د سور صلیب بین المللي کمیټې دې دې ته پرېږدي په کشمیر کې د تحفظ خپل کار ته لاس واچوي. ډېر سفارشونه د هند د حکومت خلاف دي، خو ایشیا واچ دا هم وایي چې په کشمیر کې سورشان تنظیمونه باید حمله نه کوي، له هغه خلک وژني چې په جګړو کې برخه نه اخلي. ریپورټ کې د عام ولس خلاف دا ډول عملیات کېږي او سورشانو ته وایي چې د جګړو کولو وخت د جنګ په قوانینو ولاړ اوسي. دا په کشمیر کې د بشري حقوقو راپور اوس هم د افغانستان په لور د مجاهدینو د موقت حکومت د کورني چارو وزیر د خپلې وظیفې څخه استعفا غوښتنه ده. نن هغه په یو مطبوعاتي کنفرانس کې چې په پېښور کې جوړ شوی و دا اعلان وکړي او د خپلې استعفا په هکله یې وویل چې زه اخر چې دولت او د حکومت اعضا یم، زه چې کارونو ته لاس واچوم چې هغه د استعمار د قوت په دې برخې کې چې لوبوي چې د افغانستان په قضیه باندې تجارت وکړي او دا قضیه د افغانانو د لاسه وباسي او د روسانو او یا د ایران او د روسانو په لاس کې وګرځوي. د دې د تجارت سره همکاري بولم. موږ سخت وځورولو او هغه دا چې د دولت قاضي القضات په اجرول کې ډېر دلته دا خبره باندې بحث وشي. د هغو سره د نجیب سره وکتل او په طرز باندې د یو وزیر حیثیت لري. هغه د بشري سفیر سره ډېر ډېر په دې باندې خبرې وشوې. د هغو سره وکتلو لکه څنګه چې خبران نن سبا چې ورسره کوم هیات راغلی امکان لري چې د خلکو ورسره بیا هم کتلي وي او یا به وګوري. مولوي خالص زیاته کړه چې د ده تنظیم به په موقت حکومت کې پاتې سي او دولت ته توصیه کوي چې په حکومت کې سمون راولي. موږ تنظیمون نه موږ کوو چې حکومت کې دا غلطۍ شته. موږ توصیه کوو چې رئیس دولت او رئیس حکومت په دې باندې فکر وکړي او دې خبرو ته متوجه شي. دې خبرو اصلاحات پکې وزېږي او که اصلاحات پکې نه ګرځېږي دا حکومت په خپله له منځه ځي او دا بدن چې ولري دښمنانو ته به لاره خلاصېږي، خلایا پیدا کېږي او هغوی به دې نه استفاده شي. هغوی په دا استفاده یوازې ما ده د تنظیم د وتلو مسله ورته نشته دی او نه د حکومت د رنګولو مسله ورته نشته. دا مولوي خالص. درنو اورېدونکو اوس هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې ستاسې پام د راشده شو پروګرام ته رااړوو.
درشه د دې پروګرام درنو اورېدونکو السلام علیکم. دا د یو ځل بیا زارغنداوی او زه نوي مصداق ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو او په خپل پروګرام کې مو د اورېدونکو رالېږلو لیکونو او نظمونو او د صحبت ارحم د لیکوال ډاکټر اکبر احمد د نوي کتاب او د هغه مرکې ته ځای ورکړی دی. خانوالي جانه که مهرباني وکړي او لومړی لیک راواخلي. نبي جانه ګران ورور عبدالقدوس مبین د کندهار د ښار څخه د راشده شه پروګرام ته دا لیک رالېږلی او وایي ستاسې د راشده شه پروګرام په زړه پورې دی او ورته ګټور معلومات ځای شوي دي. ګران ورور اضافه کوي چې د راشده شه ادبي پروګرام او جوړ تازه سره ډېره مینه لرم. وروره د لیک د رالېږلو څخه مو ډېره مننه. هیله چې خپله قلمي رابطه جاري وساتئ. دا بل د زابل ولایت د مرکز څخه عطا محمد وتک د راشده شه پروګرام ته رالېږلی او وایي چې زما د زړه د خوشحالۍ لپاره زما شعر راته نشر کړئ او وروسته به خپله قلمي رابطه جاري وساتم او نور شعرونه به در ولېږم. ښه نو ګرانه ورور ستاسې د زړه د خوشحالۍ لپاره به د ګوهر صاحب څخه ستاسې نظم واورو. افغانه ستا پر حال ځمکه اسمان ولې څه نه وایي؟ پوهان په ژبه ګم شو لیونیان ولې څه نه وایي؟ وطن مو اور اخیستی هره خوا بلې لمبې دي، دښمن مو تماشې کړي زموږ دوستان ولې څه نه وایي؟ د جنګ د خلاصېدو منشا به ګواښو پښتنو کې، موږ ټوله جنګ تباه کړو جهانیان ولې څه نه وایي؟ ټول ناز سر په ځاني یو عقل فکر راسه تللی، راټولې کړئ جرګې د میرویس خان ولې څه نه وایي؟ د دنګو غرو سرو کې د بمونو غرم بهار دی، هغه د غرو متین متین بازان ولې څه نه وایي؟ بادر د ناروغان پراته په لارو په کوڅو کې، د دې په رنځ چې پوه دي طبیبان ولې څه نه وایي؟ چې تل به شنو کښتو ته وروان بیلچې په غاړه، نن شین ډکې نه ښکاري بزګران ولې څه نه وایي؟ د ګلو ښکلې څانګې د باروتو لمبو شوې، فضا ګرځو نیولې بلبلان ولې څه نه وایي؟ چې غوښتو یې نظرونه تل په خلاصو دروازو کې، نن ټول وروڼه تړلي ملنګیان ولې څه نه وایي؟ راځئ چې د شعور خاوندان پرېږدو یوې خواته، چې عقل خدای ورکړی انسانان ولې څه نه وایي؟ حق باطل څرګند ورته د خدای تابو دی، خدایان ولې څه نه وایي؟ پیر ناستی لاس تر زنې عقیدې شوې ګډې وډې، چې تل په مینه مستو مریدان ولې څه نه وایي؟ لرونه یې چې روږ شو یا په وینو کې لیت پیت دي، ببر سرونه ګرځي یتیمان ولې څه نه وایي؟ هر چا چې څه کول هغه په خپله خوښه کېږي، پر خولو یې مور وهلی واعظان ولې څه نه وایي؟ په ورانو کنډوالو کې لا هنوز بمونه اوري، حیران یم ویرانو کې چې پیریان ولې څه نه وایي؟ پرده د قهر غضب مو پر وطن باندې خپره شوه، شیطان خوله وازه کړې ده رحمان ولې څه نه وایي؟ دښمن خوشحاله ګرځي موږ په خپلو کې تباه شو، تاریخ د قوم پرسته خوشحال خان ولې څه نه وایي؟ په سلو کې 95 زبون وینمه ناست دي، حتی دا د نن عصر شاعران ولې څه نه وایي؟ ګرانه ورور عطا محمد صاحب، هیله ده چې تسلا به مو شوې وي او خپله قلمي رابطه به جاري وساتئ. دا بل لیک د کورمې ایجنسۍ څخه رالیږونکو جان او ګلرحمان د راشده شه پروګرام ته رالېږلی او وایي چې د پسرلي په راتلو سره
زموږ د درد ډک شعر راته نشر کړي. ښه نبي جانه که مهرباني وکړې او د ګران ورور شعر ولولې. بس خوښه مې ده. ای پسرلیه ستا راتلل څه پکار، ستا د ګلونو غوړېدل څه پکار، پرېږده چې وژاړم غمونو سره د شهیدانو مزارونو سره. ما ته وطن نن هدیره شوی ده، کلی او کور مې کنډواله شوی ده، پرېږده چې وژاړم قبرونو سره د شهیدانو مزارونو سره. خو اوس پسرلیه هغه ځوانان نه وینم، ستا د ګلونو بلبلان نه وینم، سنګر کې لوبې کړي اورونو سره د شهیدانو مزارونو سره. ستا په راتلو چې به باغچې غوړېدې، د بلبلانو ترانې غږېدې، په وچو سر یم خزانونو سره د شهیدانو مزارونو سره. نبي جانه دا خو رښتا د درد ډک نظم و. ښه نو اورېدونکو ته به نور څه ووایې؟ نبي جانه تاسې خو د صوبه سرحد لیکوال ډاکټر اکبر احمد پېژنئ چې ډېر شمېر کتابونه یې په پښتنو لیکلي دي. او بلکل ډاکټر اکبر احمد په پاکستان یو غښتلی بشرپېژندونکی دی چې د څو کالو نه را په دې خوا یې په پښتنو باندې بشپړ تحقیقات کړي دي. ډاکټر اکبر احمد په دې وروستیو وختونو کې بل کتاب چاپ ته سپارلی دی او دا کتاب په کیمبریج پوهنتون کې د علماو په یوه لویه ټولنه کې پرانیستل شو او امینه خان دې غونډې ته ورغلې وه او د ډاکټر احمد سره یې خبرې وکړې. ښه نو نبي جانه اوس د امینه خان څخه د دې کتاب په هکله څه واورو. ډېره مې خوښه ده. دې هفتې لا د ملت په مشهور کیمبریج پوهنتون کې د صوبه سرحد ډاکټر اکبر احمد خپل نوی کتاب عالمانو ته پیش کړ. ډاکټر احمد د پاکستان یو تعلیم یافته انسان پېژندونکی دی او ډېرې مودې راهیسې د پښتنو د ټولنپوهنه او بشرپوهنه لیکونکی دی. د ډاکټر صاحب زیات کتابونه د وزیرستان په باره کې دي. د نوي کتاب نوم انګریزي کې دی ریزسټنس اینډ کنټرول ان پاکستان. یعنې په پاکستان کې خاص طور په پښتنو کې د ډاکټر اکبر د مقاومت کنټرول په باره کې یوه خاص مرجعیه ده. د پښتنو ماسته ډېر بل شان پښتنو کې ننګ ولې ده، اکثر ولې پوره بیا مولیان دي، ملکان دي، بیا هلته کې به افسران دي. نو دا ټول څیزونه چې کوم دي که نه دا د پښتنو په معاشره کې ډېر خاص څیزونه دي. نو زما مسله په دې کتاب کې دا وه چې دا یو بل سره څه تعلق لري، یو بل سره څه تعلق لري او نن سبا د اوسني وخت کې موږ هغه څه ویلی شو. موږ د ډاکټر صاحب نه دا تپوس وکړی چې په دې ټول صوبه سرحد کې د وزیرستان علاقه والو خپله نظریې لاسلیک کړي.